أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. اولا خو به دغه لیدنه د ابو سفیان د دین او عقیدې دپاره ثابتونکې او قائمونکې سي، او دوهم د ابو سفیان د دماغه څخه به د جنگ خبرې په کلي ډول سره ووځي. اوس چې دغه اسلامي لښکرې یوه پس له بلې څخه د ابو سفیان و مخ ته تېرېږي او دی په تعجب سره ورته ګوري، په حیرت کې پاته دی. نو یو عباس رضی الله تعالی عنه ته وکتل او ورته ویې ویل: په والله ستا د وراره پاچهي نن ورځ ډېره لوه سوې ده. مګر عباس رضی الله تعالی عنه د هغه پخواني غفلته څخه راویښ کړي او ورته ویې ویل: یا ابا سفیان، دا نبوت دی. دا چې ته وینې دا پاچهي نه ده، دا نبوت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پاچهي او مشرتوب، مال او دولت ټوله په هغه ورځ تر پښو لاندې کړه چې تاسې په مکه مکرمه کې پر عرض کړه، او دا هغه وخت و چې ده علیه الصلاة وسلام ستاسې آزارونه او عذابونه تحملول او زغمل، او تاسې بالآخره د خپله وطنه څخه و هجرت ته مجبوره کړئ. دا ټوله په دې سبب وه چې ده علیه الصلاة وسلام نه غوښته چې خپل نبوت، هغه چې تاسې و ایمان بالله ته دعوتولاست، ستاسې په پاچهي بدل کړي. نو ځکه یې ورته وویل: دا پاچهي نه ده، بلکې دا نبوت دی. پاچهي خو تاسې ورکول او ده علیه الصلاة وسلام نه قبلول. ورونو، دغه د عباس رضی الله تعالی عنه جمله داسې جمله ده چې الهي حکمت د عباس رضی الله تعالی عنه پر ژبه جاري کړه، د پاره د دې چې دغه جمله د قیامت تر ورځې د هغو کسانو د پاره جواب وګرځي چې دوی دا فکر کوي چې د نبوت دعوه د دې دپاره وه چې پاچهي او زعامت لاسته راوړي یا قومیت او عصبیت په راژوندی کړي. خو دغه د عباس رضی الله تعالی عنه جمله داسې جمله ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول حیات دپاره اول تر آخره عنوان ګرځېدلی سي. په حقیقت کې د ده علیه الصلاة وسلام د عمر او ژوند ټوله لحظې او ساعتونه، مرحلې او دورې د دې دلیل دی چې دی علیه الصلاة وسلام و خلقو ته د رسالت د رسولو او تبلیغولو دپاره مبعوث کړه سوی دی، نه د خپل ځان د پاچهۍ دپاره. څلرم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو حکیمانه تدبیر دا و چې خپل اصحاب یې امر کړه چې مکې مکرمې ته د څلورو مختلفو لارو څخه ورداخل سي، د یوې لارې څخه مو ورداخلیږي. دا کار د دې دپاره و چې د مکې مکرمې و خلقو ته د جنګ کولو موقع ورنه کړي، ځکه که اهل مکه د جنگ اراده هم وکړي نو مجبوره دي چې خپلې قواوې به د مکې مکرمې و ټولو لارو ته سره ویشي. نو په دغه ډول سره د قریشو د مقاومت اسباب ضعیفه کیږي او د جنگ امکانات یې لږیږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا کار د دې دپاره وکړي چې تر کومه حده ممکنه وي په بلد الحرام کې جنگ ونه سي او وینې ونه بهول سي. نو ځکه یې مسلمانانو ته امر وکړي تر څو پورې چې چا جنگ نه وي در سره کړی تاسې به جنگ نه کوئ. او دا اعلان یې هم ورسره وکړي: هر هغه څوک چې په خپل کور کې وي او د کور دروازه په ځان پسې بنده کړي هغه په امان دی،
دا ټوله د څه شي دپاره وه؟ د خلقو د سلامتیا او امان دپاره. پنځم، د ښځو د بیعت څخه موږ دغه احکام او عبرت را ایستلی سو. اول، په ټولو هغه مسؤلیتو کې چې یو مسلمان ته ترقي ورکوي د نورو سره د ښځو مساوات، نو ځکه پر یوه مسلمان پاچا او رئیس دا لازمه ده چې د ښځو څخه هم داسې عهد واخلي چې د اسلامي ټولنې د جوړولو دپاره په ممکنه مشروع وسایلو سره عمل وکړي او کار ځینې واخلي. لکه څرنګه چې دغه عهد د نورو څخه اخیستل کیږي، د نر او ښځې په مابین کې فرق او تمیز نشته. د دغه ځایه څخه دا معلومه سوه لکه پر نرانو دغه قسم پر هرې مسلمانې ښځې دا لازمه ده چې د خپل دین احکام زده کړي او ټوله هغه ممکنې او مشروعې لارې د دې دپاره عملي کړي چې د علومو په اسلحه سره مسلحه سي او د دغه علومو په واسطه د اسلام د دشمنانو په کمین او حیلو ځان پوه کړي. پوه سي چې د اسلام دشمنان د کومو لارو څخه غواړي چې پر موږ غالبه او کامیابه سي. د دغه علومو په واسطه دا کولی سي چې هغه عهد چې د دې پر ذمه دی او هغه بیعت چې د دې په غاړه کې دی په صحیح ډول سره ادا کړي. او دا واضحه او ښکاره خبره ده، کومه ښځه چې د خپل دین په حقیقت نه وي خبره، د اسلام د دشمنانو په چم او حیله نه وي پوه، دا څنګه کولی سي چې د دغه عهد او بیعت حقوق ادا کړي؟ دوهم، موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو سره څنګه بیعت کاوه. د ښځو سره یې بیعت فقط د خولې په خبرو سره و، بې له دې څخه چې لاس یې ونیسي. حال دا چې د نورو بیعت داسې نه و، نو دا پر دې دلالت کوي چې د یوه نر دپاره و پردۍ ښځې ته لاس ور وړل نه دي روا. او پر دغه مسئله د مسلمانانو د علماو اختلاف هم نه دی را معلوم، بلکې ټول دغه کار ناروا بولي بې له هغه د ضرورت د وختو څخه، لکه د ډاکټر معاینه یا د غاښ کښل او داسې نور شرعي ضرورتونه. او دا چې د ښځو سره مصافحه یا په لاس تړیمسې کیږي، دا هیڅ ضرورت نه دی. عرف او اصطلاح و شرعي هغه احکامو ته چې په کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ثابت وي، هیڅ تغییر نسی ورکولی. دریم، دغه د بیعت حدیث شریف پر دې دلالت کوي چې د ضرورت په وخت کې د ښځې د آواز اوریدل مباح دي، یعنی د ښځې آواز نه دی عورت. خو د حنفي مذهب ځینې علما وایي چې د ښځې آواز عورت دی. اوس مو ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه څنګه او په کومه طریقه سره احکام، حکمتونه او عبرتونه را ایستل کېدلی سي چې د فرد او ټولنې دپاره مفید وي. نور به بحث نه اوږدوم او بیرته به خپلې قصې ته ولاړ سم. موږ د مکې مکرمې د فتح غزا بیان کړه. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند درېیمه مرحله درته بیان سي چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند د مرحلو څخه آخري مرحله ده چې په دغه مرحله کې پس له اوږده جهاده څخه، پس له تکالیفو او ستړیاو څخه، پس له تشویشاتو او اضطراباتو څخه، پس له خونړیو جنګو څخه اسلامي دعوت نتیجه او ثمره ورکوي. په تیرو سوو کلو کې د مکې مکرمې فتح کول د دعوت هغه ډیره لو نتیجه وه چې د مسلمانانو لاس ته ورغله. په دغه فتح سره د ورځو تیرېدو تغییر وکړي، د جزیرة العرب هوا په بدله سوه. دغه فتح د تیر سوي وخت او د راتلونکي وخت په مابین کې یو فاصل و. د عربو په نظر قریش د دین ساتونکي او انصار وه او نور عرب په دغه کار کې د دوی تابع وه. نو د قریشو تسلیمېده په جزیرة العرب کې د بت پرستۍ د دین ختمېده وه. اوس نو دغه درېیمه مرحله ممکن و دوو صفحو ته وویشل سي چې یوه صفحه د جهاد او جنګو ده او دوهمه صفحه د عربي قبیلو و اسلام ته د داخلېدو او مسلمانېدو ده.
او دغه دوې صفحې سره مشتې دي، یوه د بلې په مابین کې پیښېده. په خپل مابین کې ترتیب تقدیم یا تاخیر نه درلودی چې زه یې پر هغه ترتیب درته بیان کړم، مګر ما دا مناسبه ولیده چې هره صفحه په ترتیب سره جلا جلا بیان سي. خو څرنګه چې د جنګو او غذاو صفحه زموږ د مخنی بحث سره مشابهت لري، نو مې دا بهتره وبلل چې اول د جنګو او غذاو صفحه درته بیان کړم. د حنین غذا. ورونو، تاسې ولیده چې مکه مکرمه په یوه او داسې چابکه حمله سره فتح سوه چې ټول عرب یې په حیرت او دهشت کې واچول. د شاوخوا همسایه قبیلو ته دغه خبر ناببره او ناګهاني ورغلی چې هیڅ چاته دا ممکنه نه وه چې د دغه کار مخ ونیسي. نو ځکه د شاوخوا قبیلو د تسلیمېدو څخه منع ونه کړه او هغه هم تسلیم سوې، بې له ځینو شریرو او متکبرو قبیلو چې د هغو قبیلو په مقدمه کې د هوازن او ثقیف قبیلې وې. نو و دغه قبیلو ته د نورو قبیلو خلق چې د نصر، جشم، سعد ابن بکر او هلال خلق وه هم راټول سوه. دغه قبیلې چې خودخواه او متکبرې قبیلې وې، دا یې نه قبلول چې د مسلمانانو دغه نصرت او کامیابۍ ته سر کښته کړي. نو د ټولو قبیلو مشران د مالک ابن عوف په ځای کې د مشورې دپاره سره یو ځای سوه چې په نتیجه کې مسلمانانو سره د جنګ کولو اتفاق وکړي. په دغه وخت کې هوازن او دغه نورو قبیلو پوره ترتیبات ونیول. تقریبا 100,000 جنګي نفر یې سره راټول کړه او ځانونه یې د مکې مکرمې د حملې دپاره تیار او آماده کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان په مکه مکرمه کې دي. دغه قبیلو دا اراده وکړه چې پر مکه مکرمه حمله وکړي او تر خپل تسلط او تصرف لاندې یې راولي. دا خو هوازن، بنو بکر او ثقیف سره یو ځای سوه، مګر هلته د هوازن ځینې قبیلې وې چې هغو اشتراک نه و ورسره کړی، چې د هغې جملې څخه کعب او کلاب وه. که څه هم دغه قبیلې د هوازن څخه وې، مګر ویل موږ په دې موضوع کې ګډون نه در سره کوو. اوس نو د قبیلو مشران سره کښېنسته، ویل موږ باید په دې جنګ کې یو رئیس او پاچا ولرو چې د دغه حملې مشرتوب د هغه پر غاړه وي. نو یو نوی ځوان د دغه مشرتابه دپاره خوښ او انتخاب کړي چې د شریفې او لوړې کورنۍ څخه و او نوم یې مالک ابن عوف و. ویل کېږي چې په دغه وخت کې د مالک ابن عوف عمر 24 کاله و. سره د دې چې عمر یې کم و، مګر څرنګه چې نسب او کورنۍ یې لوړ وه، نو یې د هوازن د ټولو قواو مشر وټاکئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هوازن د قبیلو حالات ورسېده چې د جنگ دپاره ځانونه جوړوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د معلوماتو دپاره نفر ولیږل چې د هغو نفرو څخه یوه نفر چې ابو حدرد الاسلمي رضی الله تعالی عنه نومېدی وکولای سوای چې وطائف ته ولاړ سي او هلته د هوازن او ثقیف په لښکرو ورننوځي. پوره معلومات یې راټول کړه او بیرته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. حالات یې ورته وویل چې دوی ځانونه د مکې مکرمې د حملې دپاره آماده کړي وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د مکې مکرمې څخه درووځئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې د مکې مکرمې په داخل کې جنگ نور سره کاوه؟ هغه ډېر لوی او مهم سبب درلودی. هغه دا چې اهل مکه نوي مسلمانان سوي دي، د اسلام یې فقط څو ورځې کیږي. نو که په مکه مکرمه کې جنگ پیښ سي، دا امکان لري چې اهل مکه دې هم غدر او خیانت وکړي، چې دا کار به و مسلمانانو ته ډېر سخت او مشکل تمام سي. ځکه یو لښکر به د باندې څخه جنگ شروع کړي
او بل مخالف لشکر به د ننه په مکه مکرمه کې ورته پیدا سي چې د دې نتیجه به و مسلمانانو ته ډېره سخته او مشکله وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې د مکې مکرمې د داخل څخه جنګ وکړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې لښکر دې د حوازن د مقابلې دپاره تر مکې مکرمې د باندې ور ووځي. هلته د حوازن لښکر د هغه مسلمان جاسوس تر رارهي کېدلو وروسته فورا د مکې مکرمې پر طرف حرکت وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا معلومات نه وه چې د حوازن لښکر رارهي سوی دی. د مسلمانانو دا فکر او خیال و حوازن لښکر تر اوسه په طائف کې دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده دا وه چې پر طائف حمله وکړي. نو خود د مسلمانانو د لښکر حرکت هم پر طرف و او د هغه طرفه څخه د حوازن لښکر د مکې مکرمې پر طرف حرکت کړی و. کم وخت چې مالک ابن عوف او نورو قبایلي مشرانو د مسلمانانو سره پر جنګ کولو اتفاق وکړي، نو د مالک ابن عوف په امر د کفارو د لښکر ټول افراد په دې مکلف کړه سوه چې خپلې ښځې، خپل اولادونه او ټول ورسره رارهي کړي. دا د دې دپاره چې لښکر یې ونه تښتي، ولې که شکست او ماته هم وخوري د مالو، اولادو او خپلو ښځو په سبب نسي تښتېدلی. دغه شیان پر میدان نه پرېږدي. لږ تر لږه د دغه خپلو ښځو، اولادو او مالو دپاره جنګېږي. نو د کفارو لښکر د خپلو ښځو، اولادو او مالو په ملګرتیا سوی دی. څو په اوتاس کې یې واړول. اوتاس د حوازن په منطقه کې یوه ډېره لو او برداره شیله ده چې د حنین و شیلې ته نږدې ده. شیله نه ده. او حنین بیا د سیل کبیر سره یوه بله شیله ده چې د مکې مکرمې څخه تقریبا 18 یا 19 میله لرې ده. چې د حوازن او طایف لښکرې دغه د اوتاس شیلې ته راورسېدې. مالک ابن عوف ته هم دا خبر رسېدلی دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم د لښکره سره د مکې مکرمې څخه راوتلی دی. نو مالک ابن عوف دغه شیله د جنګ دپاره اختیار کړه. دالته یې خیبې ودرولې او لښکر واړول. ویل دا ځای د جنګ دپاره مناسب ځای دی. د ابن عوف په لښکر کې یو مهم شخص، پوه او فهمیده سړی و چې ډېر لوی جنګي پهلوان او شجاع و. د عربو د مشهوره او نامداره پهلوانانو څخه و. ډېرې جنګي تجربې یې درلودې چې نوم یې درید ابن ثمه و. د جاهلیت په وختو کې د جنګ په میدان کې ډېر مشهوره نوم و، مګر اوس بوډا او سپین. ویل کېږي چې د حنین په ورځ عمر 160 کاله و. نو زوړ، ضعیفه او په سترګو ړوند و. 160 کاله ډېر عمر دی. بد او بې طاقته و. څرنګه چې پر اوښ یې ځان نه سوای تکیه کولی، نو دی به په کجاوه کې سپراوه لکه د ښځو کجاوه. خو د ښځو سره به نه تلی، په کجاوه کې به وو او د نورو سره به رهي وو. د جنګ په کارو کې به د ده څخه مشوره اخیسته. هر کار یې د ده په مشوره او مصلحت سره کاوه، ځکه پهلوان او د جنګ وو. اوس چې لښکر واړول، درید ویل په کومه شیله کې یاست؟ خلقو ویل د اوتاس په شیله کې یو. ده ویل هو، د آسانو د ځغلولو دپاره ښه ځای دی. نه ډېرې لوړې لري چې څوک نسي ورختلی او نه اوار دشت دی. ښځې او کوچنیان، حیوانات او مالونه چې د لښکر تر شا وه هغه هم راورسېده. درید د ښځو او کوچنیانو، پسو او اوښانو اوازونه واورېده. په تعجب کې سو. ویل دا څه شي دي چې زه اورم؟ د اوښانو رمباړې، د خرو هرهارې، د کوچنیانو ژړاوې، د پسو نارې. خلقو ویل دا د مالک ابن عوف امر دی چې ټول مالونه، اولادونه او ښځې مو در سره راولئ. درید ویل مالک ابن عوف راولئ. څرنګه چې د درید د امره څخه چا مخالفت نه کاوه، نو مالک ابن عوف ورته راغلی. درید ورته وویل
د پسو اوښانو او کوچنیانو اوازونه اورم. دا څه قصه ده؟ مالک ویل دا د دې دپاره دي چې ما غوښته چې د هر سړي تر شا د ده مال او اولاد وي او د هغو څخه د دفاع دپاره جنګ وکړي او ونه تښتي. درید ویل والله اوس هم د پسو یو چوپان یې، په جنګ نه پوهېږي. آیا مات سوی لښکر په یو شي راګرځي؟ که انسان مات سو او پر خپل مرګ وبېرېدی والله هیڅ شی یې نسي راګرځولی. درید نور هم وویل که کامیابي ستا وه بل شی فایده نه در رسوي بې له سړی او د هغه توره او نیزه، او که کامیابي د هغه بل طرف وه نو خپل مال او اولاد دې هم د لاسه ورکړه. یا مالک ته په دې سره نسې کامیابه کېدلی چې د هوازن هګۍ دې د اسانو مخ ته کښېښول. دوی و خپل وطن او خپلو قبیلو ته ولېږه او بیا دې پهلوانان د جنګ دپاره د اسانو پر شا سپاره که. که کامیابي ستاسې وه اهل او اولادونه به مو در پسې راسي، او که دشمن کامیابه سو مال او اولادونه به دې ساتلي وي. خلقو غوښته چې د درید د نظریې اطاعت وکړي، اهل او اولادونه بیرته ولیږي. د لښکر ټول مشران د درید د رایې اطاعت کوي. مالک ابن عوف د لښکر عمومي قومندان وبېرېدی چې د ده امریت لاړی او خلق د درید اطاعت کوي. نو یې وویل والله دا کار به ونسي. ته ضعیفه سوې او عقل دې هم در سره ضعیفه سو. دلته یې یو بل عاطفي حرکت هم وکړي. توره یې واخیسته او د لښکر مشرانو ته ورغږ کړه. هغه چې راټول سوه ده د تورې لاس شاوه او د تورې تیره سر یې پر خپل ځګر کښېښاوه. د رکوع پر قسم ودرېدی او پر توره یې تکیه وکړه او ویې ویل والله یا به هوازن زما اطاعت کوي یا به دغه توره زما تر ملا وځي. مالک ابن عوف نه غواړي چې په دغه جنګ کې د درید نوم یاد سي یا یې د نظر متابعت وسي. نو ویل یا به زما امر منئ یا د درید. د لښکر مشران سره یو ځای دي په خپل مابین کې سره وویل درید په سترګو ړوند او سپینږیري ضعیفه سړی دی، د جنګ اداره نسي کولی. که موږ د اوسه څخه د مالک ابن عوف پر مشرۍ اختلاف وکړو نو سره وپاشل سو. زموږ ملګرتیا د مالک ابن عوف سره که څه هم په عمر لږ دی د درید تر ملګرتیا ښه ده. نو مشران وویل اطاعت کوو یا مالک ابن عوف. نو یې د درید امر نه کوي قبول. ښځې او کوچنیان مالونه او حیوانات پاته سوه. د الله جل جلاله اراده داسې وه چې دغه انسانان او حیوانان د مسلمانانو په نصیب سي. نو درید ابن صمه وویل دا داسې ورځ او کار دی چې نه ځینې غائب یم او نه پکښې حاضر یم. یعنې زه خو حاضر یم مګر نظر مې بل شی دی. نو لکه نه چې یم حاضر. بیا درید پوښتنه وکړه چې دا کم ځای دی؟ ویل دا وادي اوطاس د وادي حنین و څنګ یا بغل ته. درید ویل هو دغه ځای د جنګ دپاره ښه او مناسب ځای دی. نو یې مالک ابن عوف ته وویل په اوله خبره کې دې زما اطاعت ونه کړي، په دغه دوهمه خبره کې مې امر ومنه. هغه دا چې د مسلمانانو د لښکر په لار کې کمینونه ورته ونیسه. دا ځای د کمینو دپاره ډېر وړ او مناسب ځای دی. مالک ابن عوف هم د ده خبره ومنل او کمینونه یې ونیول. د هجرت د 8م کال د شوال په 6مه ورځ چې د شنبې ورځ وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې څخه د طائف پر طرف حرکت وکړي چې دا ورځ و مکې مکرمې ته د دخول 19مه ورځ وه. په دغه غزا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره 12,000 نفر مسلمانان ملګري وه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.